رسول الله صلی الله علیه وسلم تقریر کول د جمعې ورځ و او یو سړی مخامخ ناسته لنګي والے دے کمیسی نشتا ټوپای نشتا او لګیا دے جاړي رسول الله صلی الله علیه وسلم چې تقریر خلاص کړي راوي غوښته رسول الله صلی الله علیه وسلم سړی تاواز کو چرا شدا تا جړل ولي او یا رسول الله که اجازه راتاو کی چې د مسلمانانو لک شکایت درتاو کما جناب محمد رسول الله ورته فرمایي چې بچیا د مسلمان شکایت مکوا کتا تاسو تکلیف نو ماته وای چې زا غرفکم ورته یا رسول الله جانم پدی چې د خدای غریب ما خوار ما ټوپای نه لرم کمیس نه لرم کېړای نه لرم کور نه لرم د کور سامان نه لرم دغه یو لنګ مې دی چې خیرل شنو لري چرته لاړ شملته وینځم زورته بربند ناستم چې وچ شي بیا یو تړم او را روان شما شکایت څه ده یا رسول الله ګیره مې سپینه شوه عمر مې ټول تیر شو دنیا کې ګوره د چا ودونه کېږي د چا کویدنې کېږي ما ته تر اوسه پورې چا پیشکشونه کې چې راشه چې ستا واده وکما رسول الله ورته وی چې غم مکوا تلاړ شپارام کې نه جاړه ما شکایت کوا زدي ذمہوارم ان شاء الله په ډیر لږ وخت کې به دی واده وشي چې او دوه ورځې تیر شي او سوداګر راغی جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم تا چې یا رسول الله زما لور پیغله شوی دا چا سره چې ته مناسب غنې نو نکاح ورته تړا حضور علیہ السلام ورته سوداګر ته ذکر تا او ز سړی درلېګم چې کوم سړی دروازې ته درغه او زما نامه واغستنو لور ورته پني کا سوداګر کور تلاړو رسول الله غ سړی راوغخته دا سړی نامه و جلیبیب ورته جلیبیب فریاد دکړو فریاد دی منظور شو د فلانی سوداګر کور ته ورشه نور بندوبست درته ما ټول برابر کړي دي سرتور سر په ابلغ په د سوداګر دروازې ته ورغه دروازه ورته او ټکول سوداګر راوته السلام علیکم وعلیکم خیر علی جلیبی به خیر شه جلیبی ورته وی تاسو درخواست کړو جناب محمد رسول الله تا هغه درخواست دی منظور شو ستاد لور سره د نکاح کول د پاره زرا لګلې یما سوداګر ورته داسې کوس پاس ګوري چې پروردګار زه خو سرمایه‌دار او مالدار سړی دا خود خدای ملنګ دی کور او سامان د کور خود څه کوي چې د تنجامیم نشته نو د سره به زما لور څه روزګار کوي سیو نوی ورتا وی نراټلو وی بچیا ته صبر وکړه زه کور ته پوس کوم کور تلاړو بیبي ته وی چا خزیستا لور سره د نکاح کول د پاره جناب محمد رسول الله جلیبی براستوله دی نو جلیبی خدا سے ملنګو چې په ټول علاقه کې دا غریبي او ملنګي مشهور وا خزم په جندو جنکوم په جندو سړوم په جند خزا ورته وای سړیا پام کوا خدای د پاره چې جلیبی سره د لور نکاحونه کوي داغه خو نه کور شتا نه د کور سامان شتا د مانور موسیقي ورته راچت لوره اوړاغل چې اوړاغل نو پمنډ راوته ورته موري دا پلار سره نستا څه جګړه ده
پلار روڑے چی تو ور سرا پا جگڑے وی بچیا رسول اللہ جلیبیب را لے گلے دے تا سرد نکاح کولو دے پارا نوے بچیا تبد جلیبیب سرد سے گزران کوے داغ خو نکور شتا نگ دا کور سامان شتا نہ روزگار شتا لوری ورته وای چوموري جلیبیب ته پخپل سترګو مګورا چې چارا لګلې ده داغ پسترګو ورته وګورا او موري زما دې په خدای باندې قسم وي د جلیبیب را لګلو والا دومره خسته ده او دومره مالدار دی چې دواړه جهان مثل پیش کولای نشي داغه پسترګو ورته الله داسې لونه به مونږه کم ځای نه پیدا کوو او داسې پلار به کم ځای پیدا کیږي پلارانو ته وګوراو لونو ته وګوراو میندو ته وګورا دالک پلار ته وګوراو د جنای پلار ته د جنای پلار او مور جواب راولېږي چې الک با تماشه ور سره کینی ډولای ونه درکړ وای ته پتانا کو سټکورې شي تا خدای مردار کا چې دغه زوی د در پسې بیا کو تک راغستې ز تنګم دې خزونه ز ورځ را کړه یو ناستې مولا صاحب زوی له په ډېر خواره واده کړه او وی واله زم ډېر شکر هم ته په ګډې دې ته په ګډې دې تا د زوی واده چې څنګه کړې نو خو ماته معلوم دی پلارین ګیره شو کوي زوی مې نه خزه بوتلو ډېر شکر ډېر شکر تاسو کول د زوی په واده ته په داس پینه ګیره غوېما نه وي ته غوېما نه وي سوداګر راوته جلیبیب ته وایي چې بچیا مو ته وایي چې لږ صبر وکړه چې زه صلاح وکړم جناب محمد رسول الله سره راغی رسول الله ته چې یا رسول الله کار خوشو مبارک شه سروبا سچ اوس بندوبست وکړه و یا رسول الله اتالی ورځ د یو دکاندار سره نو کریما اتانی چې ما خام عالم سلورنه پخپل او خرمو سلورنه د چابل غریب په خېټه کې واچو اس نشته پیسې نه لري واده کې و یا رسول الله مزمم دادا چې سړی سره پیسې نه او واده وشي چا سره چې دولت وي سرمایدار وي هغه خو خلک کور لور ولي ویلار شاه عثماني زندورین تا چې واده می تیار دی سلګوندې پیسې راکړه چې د ولیمې بندوبست په حکم په منډلار عثماني زندورین سرمایدار او دولتمند زمانه السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتہ سرمایدار عثمان جلیبیب ورغه چې بیان ورته وکړ زر اشرفای ولا ورکړ او د لنګ په پیسکه کې واچو چر روان شو ورته جلیبیب خبره واورن دا پیسې یو څه کچرته کمه پکې راغې نو دوباره بیا مال راشه کمی شوي بیا راشه دلنګ په پیسکه کې پیسې رانی ولې او په منډه منډه را روان دي بلار ورته یو صحابي ورغه جلیبیب چرته منډه وهي وې کوی دن می مشوان پیسې عثمان راکړې زم د واده سټه کټوکا په برابر اوم ورته جلیبیب واده دی پرېږدا محمد رسول الله جنگ لاړو جنگ لاړ جلیبیب د سواده د زما د مرګ پاتې شي چې سو پورې مې د محمد رسول الله ناموس ګټلې نوي
او مغه د واده په پیسو منډي تلاړو یو تور واغستا یو ډال یو اسواغست پاس باندې سور شو تور او ډال پلاس کې میدان تلاړو سګوري چې رسول الله په خپل په میدان کې ولاړ دی او د دې غشو په باران دی. جلیبی به واه زما محبوب باندې د غشو باران وی او زنی پارامم سینه واچوله په جنگ. یو په دې جهادونو کې سړی داسې جنگ کوي چې ځان ساتي او بل وهي، یو داسې جنگ کوي چې په خپل سینه په مرګ اچي. دا کال 12 میاشتې وشوې چې د روس غوندې طاقت د افغانستان خلکو رئیسار کړي. هغه وجه دا ده چې هغه په مرګ سینه اچولې ده. سینه مونږ غوندې نه یو تو وتمار اره یو کوچی او د خاري جګړه وا نو اخاره چې نو هغه چل ولا ورتلو کنه د پرزونو نو اړنګتای به چې کوچی توا چې غرب راو به غرزولو نو کوچی به بیا ورته چې ته یو وری بیا راځکسه اخاره به چې بیا ور پاسې چې بیا اړنګتای ورته چې بیا غرب شو هغه بیا ته یو وری بیا راځکسه ته یو وری مړه بیړای ولا پر غرزول تباکړه همدا आवाज به کوي چې ته یو وری بیا راځکسه. نو مونږه هغه توت مار والای یا خپنه شي ما تاسو ډزې هم لیدلې دي تاسو ډزې امیم لیدلې دي خیال مراغه ډزې هغه دي ټانک ورته نه ټینګي بختربند گاډي ورته نه ټینګي بمونه ځان پورې تړي او ټانک تلاندې سملی او ټانک کمالوزي او ځان مالوزي. جاهدین هغه خلک یو عظیم تاسو چې ورته سوپر پاور وایي هغه د سپېږمو نه ځوړند کړی دی. د ځان په علاج نه پوهېږي چې که اوس تختمه شرمېږم که نه تختم داسې په غضب اورېدلی. تاسو خیال راغی جلیبي سینه واچوله په مرګ سینه 14 کافر یې مړه کړه 14 او په خپلم صد پاسه اتیا غشي په دې سینه کې ولګېد. د اس نه راوغورځېدو انا لله و انا الیه راجعون. خپل وینو کې پایو لنګ کې خړو پروت دی. جنگ ختم شو. رسول الله صلی الله علیه وسلم تاسو کو چاله کنن خو مون غزال رالو د جلیبی بوادو چې څنګه چل بشوي. یو صحابي د لاس نه ولیو چې یا رسول الله راځه چې د جلیبی بواد درته وخېما چې حضور راوس غیر چا پیرته 14 کافر مړ پراته دی او منس کې جلیبی په خپل وینو کې خړو پروت. رسول الله دسترګو مبارکونه و خدای وهله او ورته وی جو جلیبی با په خدای مې دې قسم وی داسې واده دی وشو چې داسې واده به تر قیامت پورې د بل چا نشي. اوچته کوي جنازه راوچته کړه جناب رسول الله د پنجو په سرور په روان دي. صحابه ورته یا رسول الله تدا د پنجو په سر ولې روانه ورته صحابه تپوس مکوي په خدای مې دې قسم وی نن د جلیبی جنازه له دومره ملائکه راغلي دي چې پزما کزه نه کیږي چې ز قدم په باندې کېږدم. تاسو بار بار یو شعر اورئ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں. دنیا سے شہدے تچ وفادار د جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شے دنیا سے کہ لوح قلم بم ستائی عرش کرسی بستائی ستا په مرګ با یواز خپلوان نه جاړي ستا په مرګ با عرش عظیم هم جاړي.
ستا په مرګ به ملائکې هم جاړي. نن زمون په مرګ شیطان جاړي چې زما پرکټه مړ دی. ملائکې او زمون په مرګ جړل یعنی په مونږه به ملائکې جاړي. تو بس تغفار دی وجنا زما عزیزانو گریوان کې وګورئ لره مزه لړ کدا نه منی چې قبر کې بسې سوال جواب تپوس وغیرہ وغیرہ دومره ومنه چې ورځي به دغه تنګي سړی تا دومره ومنه باقی چې وراله ډېر چغې به وایي ډېر فریاد به وکړي او د تیخ تیراو بدیم نه او پریدي بدیم نه مرګ بم نه او ژوندې به هم نشي ټینګېدی نه بمرې او نه به ژوندې ټینګېدی شي. په ما اعتبار مه کوه چې دا جنازه ده او دا فلانې دی او فلانې دی نه په هغه خدای باور وکړه. جنازه خدای ته جرګه کول دي چې دې مجرم ته خدای څه ونه وي. قسم په خدای کدا نیت نه زما یو نه ستای چې را پسې ولاړ زما نیت هم پدې کې چې دا صادر چرته ګورکن دی یو نسی او نور بم پکې صحیح او کبني را پسې هغه مات ګډ چې ولاړ یې پدې ته مې جرا خلما خون بابا ته خو چې سبب پکې یو کبني راغی دانیت نه چې تا د پاره خدای ته جرګه کوي. معززین چې پکې تلی ای جنازه ډکاینا نو صاحب نه خدا ہی ملا نہ وصال صنم نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے بیڑا دې مغر کړه جنازه دې منشو ځکه چې زمانیتم د جرګې خدای ته نه او پسې مات ګډ چې ولاړ دي داګې نیتم نه ده او معززین واډونه کړه نو لا محاله تم دا سے کو تکشاخه